طالبانو په یو وسلوال برید کې نږدې 10 تنه پاکستاني پوځیان ټیټه کړي. پاکستاني پوځیانو د رئیس اسماعیل خان کې طالبانو ته د جګړې په میدان پرتګونه پریښي او تښتېدلي دي. جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. بیګا شپه ناوخته طالبانو د رئیس اسماعیل خان ولایت اړوند پښین ولسوالۍ کې د خیبر پښتونخوا پوځیانو په یو پوځي موټریز کاروان برید کړی چې پکې یاد مرتد پوځ صادرانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې خبر ورکړی چې د خیبر پښتونخوا په د رئیس اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر د وسلوال برید له کبله 3 پاکستاني پوځیان هلاک شوي دي. د یاد خبر له مخې دغه پوځیان د جنوبي پښتونخوا د پښین ولسوالۍ څخه د رئیس اسماعیل خان ته روان وو چې د وسلوالو تر برید لاندې موټر ورغستی او دغو پاکستاني پوځیانو سره یو لوی موټر چلونکی او یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. ټي ټي پي ډله چې د دې وسلوال برید مسؤلیت یې منلی وایي چې په دې برید کې 10 تنه پاکستاني پوځیان وژلي او موټر یې هم ورته په مکمل ډول تخریب کړی دی. پاکستاني ځواکونو تر دې دمه د دې برید په تړاو سري ویلي پاکستاني طالبانو د یادې پیښې ویډیو کلیپ هم خپور کړی. خو موږ یې دلته د یوټیوب د قوانینو له امله نشو خپرولی. که ستاسې په کار وي کمنټ وکړئ، زه به یې خامخا درولېږم. خوږو ملګرو، آیا ټي ټي پي به د پاکستان له جدي ځواب سره مخ شي او که نه خپل نظر کمنټ کې پرېږدئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.